وخت مو په خیر. عمر داودزی وایي پاکستاني چارواکو ډاډ ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه به افغانستان کې اوربند اعلان شي. هغه زیاته کړې چې له پاکستاني چارواکو د اوربند او د جمهوریت د ملاتړ غوښتنه کړې ده. زلمي خليلزاد وایي سیاسي هوکړې ته د رسېدو کړکۍ به تل خلاصه نه وي. هغه په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو جدي اندېښنه ښودلې ده. کابل کې د موټرو 2 مشهور غله نیول شوي دي. ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې د دغو غلو په تیرو څو میاشتو کې له کابل ښار څخه 13 موټر غلا کړي دي. د اسلامي همکاریو سازمان افغانستان کې د بیړني اوربند غوښتنه وکړه. دغه سازمان د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتي چې تاوتریخوالی کم او د بیړني اوربند په منلو د افغان سولې خبرو د بریالیتوب لپاره هڅې وکړي. د لوړو زده کړو وزارت وایي د لومړي ځل لپاره به په دولتي بودیجه کې د دولتي پوهنتونونو لسګونه استادان د دکترا لپاره بهر ته ولیږي. د دکترا دورې د بشپړولو لپاره په منځنۍ کچه په هر استاد تر 80,000 امریکایي ډالر لګښت راځي.